په اوسني شرایطو کې چې دغه نه ایجابوي چې زموږ ښځینه ورزشکارانې په دغسې رویدادونو کې برخه واخلي. افغانستان د اولمپیک کمیټه له نړیوال جهاني اولمپیک کمیټې سره رسمیت لري. موږ به لومړۍ غوښتنه دا وي چې دوی افغانستان یوازې پرې نږدي. افغانستان نږدې 40 کلونو جنګونو ځپلی ده او هر څه امکانات په دې برخه کې درلودل هغه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د اولمپیک او بدني روزنې اداره یو له هغو بنسټونو ده چې له 2021 میلادي کال وروسته یې جوړښت بدل شوی. تر دې وړاندې د نړیوالو اصولو مطابق کار کوه، خو اوس د طالبانو حکومت دا اداره د عمومي ریاست په نوم فعاله ساتي. له یوې خوا هڅه کوي چې ورزشي پرمختګونه رامنځته کړي، له بلې خوا نړیوال اعتبار لا هم تر سوال لاندې دی. افغانستان له دې لارې غواړي یو نوی ورزشي هویت جوړ کړي، خو دا لاره له داخلي خنډونو، سیاسي فشارونو، نړیوالو محدودیتونو او کلتوري حساسیتونو ډکه ده. موږ نن د افغانستان د سپورت او اولمپیک کمیټې له مشر مولوي احمد الله وثیق سره خبرې کوو. ښاغلی وثیق، ستړي مسئ، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او ستاسو له لارې ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. ښاغلی وثیق، د اولمپیک ملي کمیټې د عمومي ریاست د مشر په توګه تاسې له یو داسې سیستم سره کار کوئ چې د نړیوالې اولمپیک ټولنې لخوا لا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ستاسو لپاره د کار لویه انګیزه څه ده او دا نړیواله نه پیژندنه تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې باید ووایم چې الحمدلله د اسلامي امارت له راتګه وروسته په دې تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ورزش برخه تر بل هر وخت ښه ځلېدلې ده، توسعه پیدا کړې ده او د ورزش په میدان کې د افغانستان ورزشکارانو د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي چې په کور دننه داخلي ورزش کې هم د ورزش برخې توسعه پیدا کړې ده او له افغانستان څخه د باندې د افغانستان ورزشکاران د افغانستان په نمایندګۍ باندې تللي دي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ورزشي ډګرونو کې د افغانستان په نامه لوبې کړي دي او له هغه ځای څخه افتخارات ترلاسه کړي دي. ستاسې د سوال ځواب ته راځم. د افغانستان د اولمپیک کمیټه له نړیوال جهاني اولمپیک کمیټې سره رسمیت لري او له هغوی سره زموږ اوس هم دوامداره اړیکې شته. ورزشکاران په اولمپیکي لوبو کې برخه اخلي. په څه موده وړاندې په پاریس کې د افغانستان ورزشکارانو په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او تر دې وړاندې د اسیا په اولمپیکي لوبو کې هم د چین په کوربتوب باندې د افغانستان ورزشکارانو هلته نږدې 100 تنه ورزشکارانو برخه واخیسته او له هغه ځای څخه نږدې 15 ډېر مهم مډالونه افغان ورزشکارانو ترلاسه کړل. یعنی د اولمپیک له نړیوالې کمیټې سره د افغانستان د اولمپیک کمیټه اوس هم رسمیت لري او له دوی سره موږ دوامداره اړیکې لرو. مخامخ ناستې او د دې ترڅنګ آنلاین ناستې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له مسؤلینو او چارواکو سره دوام لري. تاسو په پرله پسې ډول له روسیې، چین او قطر سره د ورزشي همکارۍ لپاره خبرې کړې دي. که لنډ راته ووایاست چې په دې 4 کلنې مودې کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ بلې ما وړاندې هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د ورزش برخې د پام وړ لاسته راوړنې لري. لومړی دا چې د افغانستان څخه ورزشکاران په نړیوالو رویدادونو کې برخه اخیستې ده او له هغه ځای څخه مډالونه ترلاسه کړي دي. یوازې په تیر کال کې او تر اوسه پورې موږ تر 100 زیات نړیوال مډالونه لرو، یعنی له افغانستان څخه د باندې خارجي مډالونه لرو. د افغانستان څخه ورزشکاران تللي دي، د ورزش په برخه کې په نړیوالو رویدادونو کې برخه اخیستې ده او له هغه ځای څخه دغه تر 100 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. دا وروستی مډال تیره ورځ د چین په کوربتوب باندې د وشو په برخه کې مسابقې وې چې د افغانستان یو تنکي ورزشکار د طلا مډال ترلاسه کړ چې دا په لومړي ځل باندې د وشو په برخه کې له اسیایي لوبو څخه د طلا مډال ترلاسه کول دي. همداسې د چین په کوربتوب باندې چې د اسیا اولمپیکي لوبې وسوې، هلته موږ د 15 مهم مډالونه ترلاسه کړل چې دا د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل ده. ترې وړاندې د افغانستان د ورزش برخې 2 الی 3 مډاله درلودل، خو موږ له دغو رویداد څخه 15 مډالونه ترلاسه کړل. بله لویه لاسته راوړنه دا چې د افغانستان د ورزش برخې توسعه پیدا کړې ده. موږ اوس د پلازمینې کابل په شمول
په ټولو ولایتونو کې په مرکزونو کې له ولایتو څخه لرې په ولسوالیو کې حتی په کلیو او بانډو کې د ورزش څانګې لرو او هر کال نږدې 4,400 لوی لوبې واړه مسابقات لیګونه او تورنمنټونه دغه په لار باندې اچولي دي. بل لاسته راوړنه دا ده چې موږ د ورزشي اماکنو د تعمیر په برخه کې خپل کوشش کړی ده. څو ورځې وړاندې موږ په خوست کې یو مکمل ورزشي جمنازیم افتتاح کړ چې نږدې له 3 میلیونه څخه تر 4 میلیونه ډالر پورې په هغه باندې هزینه راځي، مصرف راځي. همداسې په مختلفو ولایتونو کې د ورزشي اماکنو د تعمیر او د ترمیم په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. د دې ترڅنګ په لومړي ځل باندې د فوټسال ملي لوبډله د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او په نړیوال جام کې لوبې وکړې، له ډېرو قوي او مطرحو هیوادونو سره مسابقات ترسره کړل. همداسې زموږ د فوټبال برخه د کاپا جام قهرماني ترلاسه کړل او د تیکواندو په برخه کې په پاکستان کې لوبې ترسره شوې. د پاکستان په کوربتوب باندې له هغه ځای څخه د تیکواندو ملي ټیم قهرماني ترلاسه کړله. په نورو مختلفو برخو کې موږ د پام وړ لاسته راوړنې لرو او ورزش تر بل هر وخت ښه توسعه پیدا کړې ده. په عموم کې د ورزش په برخه کې د کرکټ له میدانه څخه موږ اتلولي او قهرماني لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د نړۍ په کچه باندې وځلیدل او قهرماني او ترلاسه کړي دي. ډیره مننه. ښاغلی وثیق، په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو رسمي ګډون یوازې نړیوال اولمپیک کمیټې ته د ملي کمیټې له لارې پیژندل کیږي، نه د عمومي ریاست لخوا چې تاسو یې مشري کوئ. آیا تاسې هڅه کوئ چې د رسمي او غیر رسمي ادارې ترمنځ د اړیکو ستونزه حل کړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې د افغانستان ورزشکاران له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟ دلته د افغانستان کې اوس هم د اولمپیک ملي کمیټه موجوده ده چې د افغانستان د ورزش د ادارې حمایت ورسره ده او موږ همیشه د هغوی حمایت کړی ده. له تیرو 2 کلونو څه ملاحظات او تخنیکي ستونزو له امله څخه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ته د نړیوال اولمپیک کمیټې له لوري څخه بودیجه نه ده ورکول شوې. ولې په نړیوالو رویدادونو کې موږ د اولمپیک د نړیوالې ادارې په حمایت باندې زموږ ورزشکارانو برخه اخیستله. مخکې ما یادونه وکړه چې په پاریس کې نړیوال اولمپیکي لوبې وې، په هغه کې زموږ له افغانستان څخه ورزشکاران لاړل او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې همکارانو هلته برخه واخیسته او تر دغه وړاندې په اسیا اولمپیکي لوبو کې موږ برخه واخیستله. نږدې 100 تنه ورزشکارانو په هغو کې برخه واخیستله. په نورو مجالسو کې د اولمپیک د ادارې په نورو مجالسو کې هم د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې همکاران هلته ګډون کوي. له تحول وروسته موږ وغوښتل چې د اولمپیک کمیټه په خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی له کوم مشکل سره مخامخ نشي. د ورزش ادارې د دوی حمایت وکړي او هر هغه څه امکانات او سهولتونه چې د کمیټې ضرورت ورته پیدا کېدی، د ورزش ادارې د دوی حمایت کړی ده. په افغانستان کې سپورت یوازې یوه فزیکي سیالي نه ده، بلکې ډیری افغانان د ټولنیز بدلون، سولې او حتی د نسلونو ترمنځ د یووالي یوه مهمه وسیله ګڼي. تاسې د اولمپیک د عمومي ریاست د مشر په توګه له سپورت څخه د سولې یا ټولنیز یووالي لپاره څه تمه لرئ؟ او آیا کوم عملي ګام واخیستی چې دا ارزښتونه تقویه سي؟ بلې، تاسو یو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړه. ورزش غیر سیاسي برخه ده او ورزش د یووالي او د اتحاد او د اتفاق سمبول ده چې همیشه د ورزش له لارې څخه د افغانستان ورزشکارانو د افغانستان د ښه وضعیت او د افغانستان ښه انځور د ورزش له لارې څخه نړۍ ته رسولی ده. او موږ دلته همیشه په میدانونو کې چې کله ورزشکاران یا کوم لیګ ترسره کوي یا تورنمنټونه ترسره کوي یا نورې لوبې، دلته د مختلفو قومونو، د مختلفو سمتونو او د مختلفو ژبو ویونکي ورزشکاران راجمع کیږي او دلته د یو قوت په توګه باندې او د په یو صمیمانه فضا کې دلته لوبې کوي. او موږ همیشه د ورزش د توسعې دپاره له همدغه سمبول څخه کار اخیستی ده. موږ په مدارسو کې، په مکاتبو کې، په پارکونو کې، په تفریح ځایونو کې، په ټولو کې له همدغه شعار څخه استفاده کړې ده چې ورزش د دې ترڅنګ چې د یو ښه صحت
ضمانت ورکوونکی ده او دا د یو وحدت او د اتحاد او د اتفاق سمبول هم ده. دا اوس موږ په نړیوالو رویدادونو کې چې زموږ ورزشکاران برخه اخلي همدغه شعار له ځان سره وړي او موږ د باندې له هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په دې وروستیو کې د روسیې فدراسیون ته او همدغسې د قطر هیواد ته، سعودي عربستان ته، متحده عرب اماراتو ته د دغه ورزشي ادارو سره موږ ناستې سوي دي او د افغانستان د ورزش برخې ته هم د هغوی توجه راجلب کړې ده او هغوی ته مو دا په اثبات رسولې ده چې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت لپاره ښه زمینه مساعده ده او موږ نه یوازې چې د ورزش برخې ته توسعه ورکړو بلکې د ملتونو، ملیتونو او حتی د هیوادونو د یووالي څخه هم له همدغه سمبول څخه کار اخلو. ډېر ښه. تاسې د سپورټ له لارې د ټولنیزو ارزښتونو د ودې خبره وکړه، خو زموږ د ټولنې نیمایي برخه ښځې پکښې نه لیدل کېږي. دا یوه مهمه تشه ده او ډېری افغانې کورنۍ، ورزشکارانې او ملاتړي یې پوښتنې کوي. دې ته ستاسو ځواب څه دی؟ بلې، ستاسې خبره پر ځای ده. لکه څرنګه ستاسې معلومات لري، افغانستان یو مسلمان هیواد او مسلمان ټولنه ده او دلته اسلامي نظام موجود ده. هر هغه څه حق چې د اسلام او ښځو ته ورکوي موږ هغو ته قایل یو. په دې برخه کې هر ټولنه خپل یو کلتور لري، یو خپل دود او رواج لري چې په اوسني شرایطو کې چې دغه نه ایجابوي چې زموږ ښځینه ورزشکارانې په دغسې رویدادونو کې برخه واخلي. نو که هر وخت د حکومت نهایي پرېکړه وسي د هغه مطابق به موږ ځو. په مجموع کې هر هغه څه حق چې د اسلام او اسلامي اصول او شرعي اصولو ښځینهو ته ورکوي هغوی ته موږ انشاءالله قایل. وثیق صاحب، د همدې ځواب په تړاو مو غواړم ووایم چې د اسلامي او شرعي قوانینو لاندې هیوادونه لکه ایران او عربستان کې هم ښځې ورزش کوي. دا خو د هغوی هیوادونو پورې اړه لري او زموږ خپل افغاني کلتور ده او خپل افغاني عنعنات چې هغه هم له اسلامي شرع څخه اخیستل سوي دي تر ډېره حده پورې. په نورو هیوادونو کې خو نور هم ډېر داسې څه کېږي چې هغه په افغانستان کې اوس دستي نسته. نو موږ دا خپل نظام ته او خپل کلتور ته او خپل دود ته او خپل شرعي اصولو ته ژمن یو. ښاغلی وثیق، یو بل مهم ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې ځینې منتقدین وایي چې اوسنی ورزش ډېر سمبولیک سوی دی، افتتاح، پرانیستي مراسم، خو سیستم نه لري. تاسې دا انتقادونه څنګه ارزوئ؟ بلې، د خلکو انتقادونه خو د هغوی مخه خو نه نیول کېږي، ولې په مجموع کې موږ د ورزش برخې ته تر بل هر وخت ښه زمینه مساعده ده. حکومت یې په تمامه معنا باندې ملاتړ کړی ده او موږ د ورزشکارانو دپاره زمینه مساعده کړې ده چې په کور دننه ورزشي برخه ښه راځوندی سي او په پښو ودرېږي او له افغانستان څخه د باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې افغان ورزشکاران په نړیوالو رویدادونو کې برخه واخلي او دې ته ښه زمینه مساعده سوې ده او دغه چې تر سل زیات موږ خارجي میډالونه لرو. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې دلته دا هر څه د یو میکانیزم له مخې روان دي او د یو سیستم له مخې روان دي او موږ ټول هغه اصول چې د ورزش په برخه کې دي هغوی ته ژمن یو او دلته د یو شفافیت څخه کار اخیستل کېږي که یو د ورزشکار د یو نړیوال رویداد لپاره انتخابیږي د هغه وړتیا او استعداد ته په کتو باندې هغه انتخابیږي او که د دې مختلف فدراسیونونه چې موږ په افغانستان کې نږدې 52 فدراسیونونه لرو، د هر فدراسیون سرپرست یا مسؤل چې ده د هغه وړتیا او استعداد ته کتل سوي دي او په هغه برخه کې هغه ګمارل سوی ده. نو په مجموع کې د ورزش په برخه کې د پخوا په نسبت باندې نور هم پرمختګ راغلی دی. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې دلته د یو سیستم له مخې کار روان دی. د افغانستان ورزش هم د بیان د ازادۍ یوه برخه ګڼل کېږي، ولې دا اداره له رسنیو سره شفافه نه ده او ډېر راپورونه یوازې ستاینیز بڼه لري؟ آیا دا یوه پالیسي ده که کلتوري حساسیت؟ موږ خو داسې څه نه دي حس کړي. دلته موږ په خبري کانفرانسونو کې شرکت کوو. دلته د ورزشکار د خبرنګارانو د ورزشي خبرنګارانو خپل یو فدراسیون موجود ده. هغوی همیشه د ورزش برخې ته دوی ته پوره آزاد لاس ورکول سوی ده. که چېرته کوم نیمګړتیا وي هغه هم په ګوته کولی سي او که کوم پرمختګ وي
هغه هم دوی خپرولی سي. مثلا کیدای سي ځینې خلکو سره سوالونه انتقادونه وي، موږ د هغوی انتقادونه په ډېر پراخه توګه باندې منلي دي او کوشش هم کړی دی چې په هغه برخه کې چې نیمګړتیاوې موجودې وي د هغو د اصلاح کوشش هم کړی دی. نو دلته په تمام معنا باندې دوی ازادي لري، هر څوک کولی سي چې دا د بیان ازادي هم د همدې دپاره ده چې هغه ستونزې او مشکلات چې په یو ټولنه کې راځي، په یو نظام کې راځي، هغوی دوی د ښه نیت له مخې شریک کړي تر څو په هغه نیمګړتیاو کې بیا اصلاح راولي. موږ د ورزش په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته. زموږ په رویدادونو کې، زموږ په لوبو کې، په برنامو کې ورزشکاران په ازادانه توګه باندې شرکت کوي او دلته مختلفې مصاحبې او مرکې ترسره کېږي. هیڅ ډول د دوی په فعالیت باندې نه سانسور سوی ده او نه ممانعت سوی ده چې دوی به په دغه برنامه کې شرکت نه کوي. ډېره زیاته مننه. د وروستۍ پوښتنې له مخې غواړم چې له تاسو وپوښتم که یو ځل بیا تاسې ته دا فرصت درکول سي چې له نړیوالو ادارو سره د یوه نوي افغانستان لپاره خبرې وکړئ، تاسې به له دوی څه وغواړئ؟ کوم پیغام به ورکوئ؟ لکه څرنګه چې موږ اوس هم په تماس کې یو، که بیا هم له هغوی سره، له مطرحو هیوادونو سره، مطرحو ورزشي نهادونو سره زموږ ناستې کېږي. زموږ به لومړۍ غوښتنه دا وي چې دوی افغانستان یوازې پرې نږدي. افغانستان نږدې 40 کلونو جنګونو ځپلی ده او هر څه امکانات په دې برخه کې درلودل هغه له لاسه ورکړي دي او د افغانستان ورزشکاران چې د نړۍ یوه برخه ده او ورزش غیر سیاسي ده، دلته باید د سیاست پکې مطرح نشي، یوازې د دې دپاره چې د افغانستان ورزشکاران وده وکړي او پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري او په پښو باندې ودري. نو زموږ له نړیوالو نهادونو به مو همدا غوښتنه وي چې د ورزش په برخه کې د افغانستان ورزشکارانو حمایت وکړي، هغوی ته د ورزشي اماکنو په جوړولو کې، د ورزشي وسایلو په اماده کولو کې خپله توجه وکړي، لکه څنګه چې په دې برخه کې مو له مختلفو نهادونو سره دغه موضوعات شریک کړي دي او هغو موږ ته مثبت جواب هم راکړی دی. ښاغلی وثیق، ډېرې زیاته مننه.